ملګری سوال کړل دا سوال د حیا خلاف ته، لیکن چونکی یو داسې مسله ده چې په دې حواله سره نورم ماته کیسونه راغلي سورمي وګڼل چې په دې حواله سره زه تاسو ته شری مسله بیان کوم او په دې حواله سره یو تنبیه تاسو درکوم، ځکه چې دا سم معمولی مسله نه ده، بلکې دا معاملات دا چې کوم کیسونه ډېر زیات شوي دي، د حد زیات شوي دي. سورمي وګڼل چې په دې حواله سره چې کوم شری مسله د غم تاسو ته بیان کوم، دا غینه علاوه چې کوم دا شری حدود دي په دې حواله سره زه تاسو ته خبرو کوم. په دې حواله سره چې کوم په دې وخت کې بد احتیاطي روانه ده، په دې حواله سره تاسو ته چې دین اسلام د شریعت دغه احکام ز تاسو ته مخه ته بیان کړم. د دې ملګری سوال کړل چې په غلطۍ سره می خپل د بابي یعنی خپل د رور چې کوم حضرت هغه سره غلط تعلقات قائم شو او د غلط تعلقاتو نه بعد دی اوس وی چې زه ډیر زیات پریشان یم، اوس افسوس کوم توبه استغفار هم کړلی، لیکن دا وی چې آیا د دې غلط تعلقاتو نه بعد دا بابي چې کوم دا او زما چې کوم رور دغه واپس کې نکاح برقرار دی یا دا نکاح د دې غلط تعلقاتو نه بعد دا نکاح ختم شو. دویم سوال دا کړل چې زمونږ چې आपस کې کوم بچی دي د دې بابي او د لیور د دوه په आपस کې چې کوم بچی دي آیا دا غو نکاح په आपस کې یو بل سره کول جایز دي د دې عمل نه بعد یا د دې عمل نه بعد دا بچی چې کوم دي دا د یو بل لپاره حرام شي؟ نو شریعت په دې حواله سره سوي بهرحال دا شریعت اصلاح او تاسو بیانوم او دا غینه مخکې چې کوم دي مرګري دا خبرو کړه غلط تعلقات په حواله سره د زنا په حواله سره بدکاری په حواله سره نو یاد وساتئ وګونه کولاو کوي. زنا بدکاری دا دومره الله رب عزت ته ناپسندیده عمل له چې په قران مجید کې چې کوم اولنۍ سیړی دا یعنی نظر د نظر د جوکاولو حکم موږ تاسو الله رب تعالی کړل، ځکه چې کله انسان بد نظریو کې دا اولنۍ سیړی بیا دا غینه بعد چې کوم دی دا چې کوم خاتمه وي هغه بیا پسوي هغه بیا په بدکاری باندې وي. نو الله رب موږ تاسو ته د نظر د جوکاولو حکم را کړل، یعنی د اولنۍ سیړی چې کوم دی په دې کې چې کوم دی بد احتیاطی نه د پکار یعنی خپل د نظر حفاظت وکړي چې مخه ته چې اعمال لي یعنی د دې بد نظر چې کوم بیا نتیجه دا هغه بیا غلطه وي. نو الله حضرت څه فرمایي چې تاسو خپل نظرونه جوړاو، زنانو ته حکم ورکړل، نارینو ته د حکم ورکړل. او بل ځای کې الله حضرت فرمایي ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، زنا ته قریب مزي یعنی زنا کول خلری خبره ده، زنا ته قریب مزي دا دومره الله حضرت نه پسندیده عمل له. او په یو حدیث شریف کې سرازي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان زنان نارینه بدکاری کې زنا کې نو په دغه وخت کې د دونه ایمان اوچت کړل شي، یعنی دا دومره الله حضرت نه پسندیده عمل له چې په دغه وخت کې دا ایمان د دونه خارج شي یعنی اوچت کړل شي، یعنی دا عمل دا دومره قبیح عمل چې الله حضرت نه خوږي چې په دې وخت کې مؤمن پاتې شي. او بالفرض په دې حالت کې چې د دنیا نه لاړ شي نو په کوم حالت کې به د دنیا نه لاړ شي د هلاکت په هلاکت کې مبتلا شي داسې کسان. نو الله حضرت زمونږ ټول نسلونه وساتي داسې بدکاریانو نه، او چې کوم انسان دا عمل وکړي نو الله حضرت په قرآن مجید کې واضح فرمایلی چې دوی ته به کوړی لګي، سلسل کوړی به دوی ته لګي، نارینه ته زنانه ته سلسل کوړی لګي. دا هغه ته چې کوم غیر شادي شوی او چې شادي شوی نو هغه بیا سنساریږي، یعنی د ګټو بصیره باندې به داغو بیا مرګ کیږي. دا دومره الله حضرت نه پسندیده عمل له. بهرحال د آخرت چې کوم سزا غانې دی هغه خپل وزیر د دنیا سزا ده، او د هغې نه علاوه بیا دا عمل کول او خپل پکور کې بیا خپل د رور په عزت باندې لاس اچول دا یقیني طور پر دا داسې جرم دی زما چې یقیني طور پر دا چې کوم د جرم چې کوم انتها ده هغه دې ته ویلی شي، ځکه چې د کور چې کوم معاملات دي بیا خپل د رور په عزت باندې لاس اچول دا یقیني طور پر په غټ امانت کې خیانت کولی. نن سبا کې په دې حواله سره زمونږ پښتانه ډېر د بد احتیاطي شکار دي، په یو کور کې پاتې کېږي او لکه جوائنٹ فیملی وي مشترکه پاتې کېږي، نو په دغه حواله سره بد احتیاطي کېږي. نو په دې حواله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات څه دي موږ دغه تعلیماتو نه خبر یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله چې کله زنانه یوازې وي نو په دغه ټیم کې هلته کې مزه یعنی د زنانو خواته مزه. نو صحابي تبوسو کې اې د الله رسوله د لیور لپاره څه حکم دی، یعنی اوس بابیانی بکور کې په دغه ټیم کې لیور لاړ شي لا یو بابي بکور کې یوازوی او لیور. نو نبی علیہ السلام سو فرمایله چې دا لیور چې کوم دی دا خو مرګ دی، مرګ ځکه چې د بار د سړی نه دومره خطر نه وي څنګه چې دنه خپل د کور چې کوم کس ته هغه باندې څوک غلط شک نشي کولی، لیکن یو انسان فتنه پرور وي هغه کې دنه شیطان نه وتی نو هغه چې کوم دی هغه بیا دغه لحاظ نه کوي څنګه چې دی ملګری وي او باشه ډېر شي کسان داسې چې په دې عمل کې مبتلا شي، ډېر کیسونه داسې راغلي. نو بهرحال په دې حواله سره پکار دانه چې موږ چې کوم شریعت ته هغه فالو دا کیسونه ولې راځي ځکه چې موږ شریعت نه فالو کوو
په کور کې چې تاسو یو ځای پاتې کیږئ نو په دغه کې هم تاسو د پردې خیال ساتئ د یو بل سره فری کیږئ نو دا بابي او لیور دا د یو بل لپاره نامحرم دي دو څنګه چې بار کسره پرده ضروری ده دغه شان خپل د لیور نم پرده ضروری ده او بالفرض په کور کې چرته سکاری ضرورت نو صرف د ضرورت د حد پوری خبره کول شي نو باغې کې خپل ځان چې کوم دی په لوپټا کې په صادر کې ځان پټ ساتي صرف د ضرورت د حد پوری خبره کول شي بس باقی د فریقېدو کوشش نه دی پکار نو په دغه وجه باندې بیا داسې حالت راځي چې د کور چې کوم ماحول هغه بیا خراب شي بیا حالت دغه دورځي بهرحال دې ملګری دا شری مسلې ته پوښتنه کړل چې آیا د دې عمل په ذریعہ باندې د دې عمل نه بعد د دې بابي او دا چې کوم د دې خاوند یعنی د دې کسرور د دوه واپس کې په نکاح باندې فرق پریوته دي یعنی نکاح مات شوی یا نه دي مات شوی نو د دې عمل په وجه باندې د خزي خاوند نکاح نه ماتيږي لیکن بهرحال دا عمل یو داسې عمل له چې د دې ګناه خپل پزیده په دې باندې بزرانم توبه استغفار کې توبه و باسي او دغه چاند چې کوم دا کسته دا لیوري دي دا بم توبه استغفار کې او د الله حضرت معافي غواړي آینده لپاره چې کوم دي داسې جرم نه چې کوم دي ځان ساتي او داغین علاوه بل مسله شری مسله چې آیا د دې چې کوم بچی دي داغي د دې عمل نه بعد داغه واپس کې چې کوم دي نکاح کول جایز یا ناجایز نو د دوی چې کوم بچی دي هم د بل سره واپس کې نکاح کول شي په دې حواله سره د سره حرمت نه ثابت شي لیکن البته دا عمل چې کوم دي د خپل پځي قبیح عمل له الله حضرت موږ تاسو ته بلکې زمونږ نسلونه دي ټول مسلمانان دي الله حضرت داسې اعمالونه داسې بدکاریانو داسې ګناهونه موږ وساتي الله حضرت دعا ده چې الله حضرت موږ تاسو له د دین صحیح سمجھ او پاغي باندې عمل کولو توفیق راکړي اجازه راکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته